د ځوانانو ترمنځ سیاسي یووالی یو پیاوړی ځواک د سولې او ثبات ملاتړ لپاره انرژي او د پخلاینې او تفاهم سرچینو ته وده ورکوي. د وروسته پاتې ټولنو د پرمختګ په لار کې یو ستر خنډ هغه ملت ته وګړي دي چې په سیاست کې دلچسپي نه لري یا هم په شعوري ډول د واکمنې طبقې لخوا په سیاسي ناپوهۍ کې ساتل شوي، ولې چې له سیاست څخه د عام ولس په ځانګړې توګه د ځوانانو لرې ساتل د واکمن او د هغه په شاوخوا کې د هغو ټولو کسانو لپاره چې موخه یې شخصي او غیر ملي ګټې وي ګټور تمامېږي. په دې اړه یو الماني مفکر وایي چې تر ټولو بده ناپوهي چې د هغه سیاسي ناپوهي ده. دغه په وینا دغه ډول ناپوهي نه څه اوري نه څه ویني او نه یې هم د په سترګو ورځي چې د لوبیا وړو درملو نرخونه یا د ژوند لګښتونه او کرایه همدارنګه نور څیزونه د سیاسي پریکړو په پایله کې ټاکل کېږي، ان تر دې چې داسې وګړي په خپله سیاسي ناپوهۍ باندې ویاړي هم او له سیاست څخه بد وړي. نوموړی مفکر زیاتوي چې یو غیر سیاسي شخص له ډېرې ناپوهۍ په دې نه پوهېږي چې په سیاست کې د هغه نه ګډون د یوې رنډۍ غله او تر ټولو بده دا چې د استعمار او استثمار کوونکو شرکتونو د هغې د لاسپوڅو چارواکو د زیږېدو لامل ګرځېدلی سي. په همدې اساس ویلی شو چې د ځوانانو لپاره سیاست یوازې یو حق نه بلکې مسؤلیت دی. ځوانان نه یوازې دا چې د سبا ورځې مشران بلل شي، د دوی وړتیا او لیوالتیا د سیاسي منظرې د بیا تعریف کولو ځواک لري. باید ووایم چې د ځوانانو سیاسي شعور یوه زوروره وسله ده. هر هغه ځای چې د دوی انسجام پکې رامنځته کېږي د ازادو بحثونو او دایروي مطالعې په میز بدل کړل شي. دغه راز ټولنیزې رسنۍ چې د افکارو د تبادلې او د اړیکو یوه پیاوړه وسیله ده، د پوهاوي لوړولو، معلوماتو شریکولو او اړیکو جوړولو په موخه یې په مسؤلیت سره وکاروي تر څو آنلاین شتون مو د مثبت بدلون لامل وګرځي. همدارنګه د ځوانانو ترمنځ سیاسي یووالی یو پیاوړی ځواک د سولې ثبات د ملاتړ لپاره انرژي او د پخلاینې او تفاهم سرچینو ته وده ورکوي. د دې لپاره چې ګډې کړنې او فعالیتونه مو د ټولنې په خیر تمام شي، تر هر څه لومړی باید د خپل هیواد د تاریخ، سیاست او کلتور په اړه لازمه پوهه په سیاسي او ټولنیزو بحثونو کې برخه او د هغو مسایلو څخه باخبر اوسېدل چې زموږ په نسل اغیزه کوي. همدارنګه په سیاست کې د میرمنو رول ته په ارزښت ورکولو سره ځوانانو ته پکار ده چې د مساوي اساس استازیتوب مدافع اوسي، ځکه چې د ښځې او نر ګډ غږ د ملت په داستان کې مهم رول لوبوي. د فخر افغان یعنی پاچا خان په وینا سره چې د کوم قام ښځې چې بیدارې شي او د ملک د ازادۍ لپاره ملا وتړي، نو هغه قام څوک غلام ساتلی نه شي او هغه قومونه به ډېر زر خپل منزل ته ورسیږي. په پای کې ځوانان باید د ملي او نړیوالو چارو د پالیسیو، پریکړو او سیاسي لانجو په اړه د مختلفو کتابونو، رسنیو سرچینو څخه د معلوماتو په ترلاسه کولو سربیره د دوی په ژوند یې اغېز درکړي، تر څو د خپل ملت د روښانه سباو لپاره په سیاست کې د مهم رول په لوبولو سره د یو پیاوړي، متحد او سوکاله افغانستان بنسټ کېږدي. په درنښت.